رب العالمین مې قسمی چې په نبی په سنت پورې څوک ټوکې کوي په رب العالمین مې قسمی دا د ټولو نه خطرناک کافر دی. یو سړی علماء یو خبره کوي دا مسواک دی صحیح ده مسواک د نبی طریقه خو یو سړی دی مسواک ته د توهین په تورې د خلی نه رسې راوختله چې دا ډانګې ډېر اهل علم وایي مسواک ته ډانګې د توهین په نیت باندې پرې کافر شولې ولې ځکه د نبی سنت او ته سپک وکتل. او دا خبره چې دی اوس وخت سوچ وکړي ډېر خلکو ته چې ته داسې وې دا پیسې لږې راڅته کا ستا او زما نبي داسې ویلي دي چې هغه سړی به جنت ته لاړ شي المسبل ازاره چې د چا لنګ د پړکي نه ښکتی زما نبي چېرته په ټول عمر کې خپل لنګ د پړکي نه دی ښکته کړی او دا یې ویلي دي چې ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار چې د پړکي نه دې کومه کپړه ښکته لاړه داسې تعبیر یې کړی دی او هغه خبره یې کړې ده که پرتوک دی که لنګ دی کار د دې پړکي نه چې د سړي په ښکته لاړه ففي النار دا ځای به دې پور کېږي چې زنه چاته رسیوي پنسي چوتې کا دا د محمد رسول الله طریقه ده د سنت دي د رسول الله ټوکې هم پوری وکي یاره دا زما نبی خو مونږ ته دسي وای اول خو دې پندای نیمه ته دا لنګ را ورسوا دا په پرتوک دې لنګ دې ته کنه کم از کم دې پرکینه برکا ډیر خلکا چې نن څوک دا سنت باندې عمل کوي هغه ته خلک سپک ګوري او دا خبره بیا ډیر اهمه امین دې مثلا په زور او پټویل منګه د دوانو انکار نکاو خلاف نه کاو دا وایو چې امین په زور او غوړه دی رفع الیدین په مانځ کې کول غوړه دي ځکه چې د محمد رسول الله نه په صحیح حدیثو کې تر مرګ پورې دا ثابت دي محمد رسول الله چرته یو مونږ په غیر د رفع الیدین نه کړي اگر کدی بل طرف ته موږ سپک نه ګورو خدای یاد ساته کته د خلینو نه داسې ټکي وخت چې امین د رمباړي په جمعات کې ویل کی یا یو سړی رسی وای چې دا مچان پاتای یا یو بل تعبیر کوي دا خبر یا ساته پر رب العالمین مې قسمی چې په نبی په سنت پورې څوک ټوکې کوي پر رب العالمین مې قسمی دا د ټولو نه خطرناک کافر دی. ولی الله په قران کې فرمایي ځنې منافقانو به د کارونه کول د نبی په طریقه د الله په دین په سبه ټوکې کولې ولا ان سالتهم قطت تفوسو کې دا ټوکې دی ولی کولې لا یقولن انما كنا نخوض ونلعب قل اب الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون و په الله پورې ټوکې کې د الله په آیاتونو پورې ټوکې کې د الله په رسول په طریقه پورې ټوکې کې لا تعتذروا باندې باندې کې قد كفرتم بعد ایمانکم کافر شوی پس ایمان نه دا کار کړ چانه شوی غریبه ته کلمه مو وای او دا خبره یاد ساتي مخکنی ټول اعمال برباد شوی دي